په مزار شریف ښار کې د چاپیریالي وضعیت د ارزونې په موخه د چارواکو په ګډون سره یوه ناسته جوړه شوه. د دغې ناستې پر مهال د بلخ ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس د اقلیمي بدلونونو د ناوړه اغیز د راکمولو په پاره ورته پروګرامونه مهم وبلل او د یادو بدلونونو ځینو ناوړه اغیزو ته په اشارې په دې برخه کې له ملي او نړیوالو بنسټونو د مرستې غوښتنه وکړه. و ابتکار رئیس عمومی این پروگرام در این زون شمال گرفته شد به خاطر آینده این ملت تا اینکه خدمت برای این ملت شود، به خاطر ارزیابی یا بررسی محیط زیست. بهترین کاری هست که همین هست که به خاطر خدمت برای این ملت که تا اینکه به رشد و رفاه و ترقی و پیشرفت دست پیدا بکنیم. د بلخ ولایت مرستیال والی د خپلو خبرو پر مهال پرله پسې وچکالي، د وریځو سرچینو کمښت، د هېواد د شمال لویدیځ او سویل برخو د 15% ځمکو له کرې لوېدل، د سمسورتیا له منځه تلل هغه څه وبلل چې د اقلیمي بدلونونو د ناوړه اغیزو له امله رامنځته شوي. چراگاه‌های خشک شده، منابع آبی محدود شده است و طوفان‌های شدید زندگی مردم را تهدید می‌کند. این شرایط زندگی خطر جدی برای همه ما هست. برادران محترم، این وضعیت ایجاب می‌کند که همه ما از مسئولین گرفته تا شهروندان به آگاهی، مسئولیت پذیری و همکاری مشترک عمل کنیم. نوموړي دغه راز په افغانستان کې د ګلخانه‌ایي ګازو نه کارېدل د دغه بدلونونو د ناوړه اغیزو د مخنیوي په برخه کې مهم وبلل او د نورو هیوادونو مسؤلیتونو ته په اشارې له هغوی څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د دغې ناوړه پدیدې د له منځه وړلو په برخه کې همکاري وکړي. افغانستان با وجود سهم ناچیز در آلودگی جهانی متاسفانه از جمله کشورهایی است که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیم متحمل شده است. خشکسالی‌ها پی در پی، کاهش منابع آبی، فرایش خاک، افزایش گرد و غبار، از بین رفتن زمین‌های زراعتی و نابودی پوشش گیاهی بخش از این پیامدها هست. ورته مهال د هېواد د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس په هېواد کې د اقلیمي بدلونونو ناوړه پایلو ته په اشارې سره وویل چې تیرې کورنۍ جګړې په هېواد دننه کډوالي، د هوا تودوخه، د ځمکې لاندې اوبو څخه بېرویې ګټه اخیستنه، د ځنګلونو له منځه تلل او ځینې نور په اقلیمي ویجاړیو کې مهم رول لري. وضعیت محیط زیستی افغانستان روز به روز وخیمتر میشه و یکی وخیمتر میشه اسباب مختلف داره. یک سببش که هستن این جنگ‌های داخلی بودن که یک نظام مسلط سر افغانستان در طول 45 سال وجود نداشت. هیچ کدام قانون مرکزی حاکم نبودن. مردم خود سر بودن، هر کسی که هر چیزی میکرد و نمو میکرد. جنگلات قطع شده، علفچرا از بین برده شده. نوموړي همدارنګه پر افغانستان د اقلیمي بدلونونو اغیزې ناوړه وبللې او له نړیوالو سازمانونو څخه یې وغوښتل چې د یادې پدیدې د له منځه وړلو په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي او د چاپیریالي وضعیت د ښه والي لپاره غوره فرصتونه برابر کړي. ما ضرورت داریم که باید ما از وطن خود یک معلومات دقیق داشته باشیم. یعنی همین قسم یک پروگرام سیتیز هستند در نوامبر در ازبکستان و در ژنوا جلسات هستند. کوشش میکنیم که در اونها اشتراک بنماییم، ولی ما ضرورت داریم که اینمی یک سند خوب در دست داشته باشیم. جلسه دومی اینجا که هستند و مسئله سند NDC هستند که اون مشخص درباره تغییر اقلیم هستند که افغانستان از تغییر اقلیم چقدر متضرر شده، کدام راه هستند که از او راه ما میتونیم که چقدر متضرر شدیم، از این بازسازی چطور میشه و در آینده ما چه قسم میتونیم که تغییرات اقلیمی که میآید با او مقاوم میباشیم.
باید وویل شي چې افغانستان دمګړی د سختو اقلیمي بدلونونو تر اغیز لاندې دی. اوږدمهاله وچکالي، ناڅاپي او تیز اورښتونه، د تودوخې زیاتوالی، د اوبهیزو سرچینو کمښت هغه لاملونه دي چې د خلکو ژوند او کرنه یې له ګواښ سره مخ کړي او دغه راز په کور دننه د کډوالۍ لامل هم بلل کیږي.